اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د دې نه مخکې تاسو زموږ نور پروګرامونه کتلي وو، هم وجود په مختلفو اعضاء باندې وو، لکه پوزه، خوله، داسې. او دې ځل چې دی هم په هغه سلسله کې دا غوږ تورې په جملو کې استعمالول، دا داسې استعمالول دي چې لکه معنی یې بدله ورکړي. ته پس چې مونږ کوم لیکو د هغې به بل څه مطلب وي، او وخت هم نه لرم، بس شروع کوو پروګرام. اوس مونږ وایو چې وړوکي ته کارېږي، مور او پلار نو ورته وایي غوږو. د غوږو مطلب دا دی چې دا ضروري نه چې د هغه د غوږونه غټ وي، خو دا هم د غصې یو اظهار دی، او اوس د غوږ سره تعلق لري، نو په دې وجه مونږ ولیکو غوږو. د غصې اظهار، خپله غصه هغه ته ظاهرول. ښه، بل دی غوږونه یې په ځان راواچول. اوس غوږونه راچول دا اتي دی اچل کې، خو مونږ د دې څه مطلب ولو چې ځان یې غلی کړه، لکه خبره نه اوري. غوږونه یې په ځان راواچول، ځان یې ناغرضه کړه. دا مونږ د دې لپاره استعمالوو چې خبرې ته غوږ نږدي، بس ځان یې ناغرضه کړه، لاړه یا روان شو، او وروسته نو ورپسې اوازونه کوي او نه اوري، نه ګوري. دې ته مونږ دا وایو چې غوږونه یې په ځان راواچول. ها، غوږونه یې سره شو. اوس غوږونه سره کېدل دا د غصې علامت دی، چې مونږ وایو غوږونه یې سره دي، دا پلانکي خو سره یې مور دی، غوږونه یې سره دي، هسې نه شر وکړي، مسله جوړه نه کړي. دا مونږ د دې لپاره استعمالوو په جمله کې. غوږونه یې سره شو یعنې غوسه شو. ها، غوږ ورته کېږده. اوس غوږ ایښودل دا خو نه کېږي، خو غوږ ایښودل مطلب دی چې دا خبره په غور سره واوره، یا دا سبق یا بیان دا ښه په غور سره اورېدل دې ته وایي په پښتو کې، په جمله کې، په نحوي الفاظو کې، یعنې روزمره کې غوږ ورته کېږده یا غوږ ایږدي. دا پلانکي ماشوم چې دی، دې خبرې ته غوږ ایږدي، دا پوهېږي، د عقل نه کار اخلي. دا بل غوږ نه ایږدي، دا کم عقل دی، دی بې پروا دی، لکه دې څیزونو ته یې خیال نه وي. ها، ټول محفل ورته غوږ غوږ شو. اوس داسې یو خبره چې هغې ته سړی بالکل په توجه سره کښېني او اوري یې، د دې لپاره مونږ دا جمله استعمالوو چې ټول محفل ورته غوږ غوږ شو، یعنې ډېر په غور اورېدل، توجه سره اورېدل، په خیال سره اورېدل، دې ته مونږ وایو چې غوږ غوږ شو. ها، مونږ بل ځای کې وایو چې د پلانکي نه غوږونه پرې کول پکار دي، دله دا سبق ورکول پکار دي چې څه سزا ورته میلو شي، زورنه واخلي. د دې لپاره دا مونږ غوږونه ته پرې کول پکار دي. غوږ پرې کوي نه څوک، خو د دې دا مطلب دی چې دی پویول غواړي، دی دې خبرې ته راضي کول غواړي چې دی دا کار وکړي، دا سودا راوړي، دا خبره ومني. غوږونه ته پرې کول پکار دي. ها، بل ځای کې مونږ وایو چې غوږونه ته راکاږه یا غوږ ته راکاږه. مطلب دی چې دا بنده پوهه کړه، غوسه شه ورته په خپل انداز کې چې دی دا خبره ومني یا دا کار وکړي. نو دې ته وایي غوږونه ترې راکاږه، لکه برابر یې کړه، پوه یې کړه، غوسه شه ورته، په غوسه کې یې پوه کړه، په وهلو یې پوه کړه، دې ته غوږونه راښکل وایي. ښه، مونږ اوس چې د چا غوږونه غټي، هغه ته وایي سپرغوږی. اوس سپر چت کوم چې د جمپو باندې دا سپر اچولي، دغې ته وایي سپرغوږی. سپر لوی، دا غټو غوږونو ته وایي سپرغوږی، او دې کې هم د غوسې یو اظهار دی، لکه زورونه ورکول دي. ښه، بل ځای کې مونږ وایو اتي غوږی. د اتي غوږونه هم لوی،
لکه غټي. نو دا مونږ وایو هاتي غوږې. دې کې هم د غوسې اظهار شته، او چې اچا پورې خندا کوي څوک، نو دا هاتي غوږې ورته استعمالي کاروي. ها، په غوږ وهل، مونږ وایو چې دا پلانکی په غوږ ووهه. دا وهل نه دي، مطلب دی چې دا خبره ورته غلې غوندې ور ورسوه. په غوږ وهل چې بل څوک ترې خبر نه شي، په دا خبره غلې غوندې هغه ته ور ورسوه، دې ته وایي په غوږ وهل. چاته پته ولګي. په غوږ وهل خبره رسېدل یا خبره ورته کول، په د راز خبره ور رسول، دې ته په غوږ وهل دي. ها، مونږ وایو چې زیړ غوږونه یې نیولي دي. د دې دا مطلب دی چې زیړ غوږونه یې نیولي دي، چې دا ناروغه دی، رنځور دی. د غوږونه چې چا زیړي، د ټي بي مریضانو به غوږونه زیړو، په هغه کې به د وینې کمې راغې، نو د هغې نه به پته لګېده چې ده ته څه مسله شته. نو مونږ چې چېرته څوک یادوو چې داسې رنځور ښکاري یا ناراست دي یا مړه وي، نو مونږ وایو دا زیړ غوږونه یې نیولي دي، دی ناجوړه دی، دی نه شي کولی، دی د هېڅ کار نه دی، یعنې رنځور دی. بل ځای کې وایي چې پلانکی په خبره غوږ نه ګروي. اوس غوږ ګرول، غوږ نه ګروي، د چا په خبرو یې پروا نشته، نه د چا خبرو ته غوږ ږدي، نه اوري، نه پرې پوهېږي، نه یې ورسره سر و کار شته. دې ته وایي په خبره غوږ نه ګروي. ګرول جدا الفاظ دي او معنی یې بدله ده. دلته په خبره غوږ نه ګروي یا نه ګرول، خبرې ته غوږ نه ایښودل. ها، بل ځای کې په یو غوږ اوري، په بل غوږ یې وباسي. مطلب دی چې دا بنده چې دی، دی خبره هېروي، دی یاد نه ساتي، یا د چا په خبره عمل نه کوي، دی په هېڅ خبره عمل نه کوي. د دې لپاره موږ دا استعمالوو، په یو غوږ یې اوري، په بل غوږ یې وباسي. مطلب دی چې دا تن بې پروا دی، دی بالکل دې خبرې ته توجه نشته، دې کار سره مینه نشته، یا موږ چې کومه خبره کوو دا پرې نه لګي، موږ دا وایو په ده باندې دا خبره نه لګي، مه کوه ورته. په یو غوږ یې اوري او په بل یې وباسي. ګرانو ملګرو، امید لرم چې تاسو به دا پروګرام هم لکه نور پروګرامونو په شان خوښ شوي وي، او آینده لپاره به نوي پروګرامونو سره راځو. خو کومو ملګرو چې زموږ دا چینل نه دی سبسکرایب کړی، نه دا سبسکرایب کړي، او په دې ویډیوګانو باندې چې د چا څه اعتراض وي یا څه کمی بیشي یا څه نوې ښودنې موږ ته په ګوته کول غواړي، دا په کمنټ کې موږ ته لیکلی شي. او دا ویډیو ځکه لایک کوئ چې موږ ته پته لګي چې وایي څونه کسان یې خوښوي. او ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. آینده د بل پروګرام سره به راځو.